ستاسو د ټولو مسلمانانو او د ټولو اهل الحق او د ټولو سنی مسلمانانو د الله تعالی د شام مکمله فتحه ستاسو مبارک کی او الله تعالی دی د امت مسلمه په دې فتحه کې زمونږ د دین او د دنیا او د آخرت او د اوله خیر او برکتونه واچي. ما تاسو ته تېره جمعه ویلو که چېرته بالفرض را روانه جمعه راځي نو په را روانه جمعه کې به انشاءالله مونږ د شام د فتح اعلان کوو او دمشق په الله تعالی د مسلمانانو د مجاهدینو د نیکانو په لاس باندې انشاءالله فتح شي او مکه جمعه راله او په دې ځای باندې ناست یو او دا د خیر او د برکت خبره مبارې ده چې دمشق دا د مسلمانانو لاس ته الله تعالی راوست. زه به لږ تاسو په دې خبره باندې پوه کړم چې موږ په دې باندې ولې دونه زیات خوشحاله یو او په دې باندې به هم زه تاسو پوه کړم چې زمونږ خواته په ګاونډ کې افغانستان هم تقریبا یو 2 کاله مخکې د امریکې نه آزاد شو، یو 20 کاله مخکې هم د روس نه آزاد شوی. هغې باندې مونږ ډېر زیات بې انتها خوشحاله وو، خو دا د شام دا فتحه دا د هغې نه بې انتها زیاته د خیر او برکت او د خوشحالۍ راغلی ده. د دې وجوهات دا دي چې یو خو دا دی چې شام ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کوي. یو 3 قومونه داسې ناستو، حدیث د ابو داود دی مشکات نقل کړی دی، شامیان ناستو، شام د مدینه منورې دې طرف ته او یمن د مدینه منورې دې طرف ته او نجد د مدینه منورې دې طرف ته. نو شامیان داسې ناستو، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله پیغمبره صلی الله علیه زمونږ د شام دپاره دعا وکړه. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شام د دپاره دعا کوي اللهم بارک فی شامنا یا لشامنا، یا الله تعالی په شام کې خیر او برکت واچي. بیا د یمنیان را پاسېدل، دوی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله پیغمبر د یمن دپاره دعا وکړه. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کوي د یمن دپاره اللهم بارک فی یمننا یا لیمننا، یا الله تعالی په یمن کې هم خیر او برکت واچي. بیا د نجدیان را پاسېدل، د سعودي د زاړه ګوبړان، نو دوی ورته وایي د الله پیغمبره د نجد دپاره د ریاض دپاره دعا وکړه. وایي وها هنا فتل والزلازل، دلته فتنې دي زلازل دی، ومنها یخرج قرن الشیطان، او په آخره زمانه کې به د شیطان ښکر د دې نه روځي. دا 2-3 کرته چې دعا شوه، بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل الشام فضیلت بیانې ډیر زیات دي. د اهل الشام متعلق احادیث ډیر دي. په اهل الشام کې الله تعالی 40 ابدال همیشه پیدا کړي. علي صاحب داسې ناستو او د شام خلکو په حضرت علي صاحب باندې حمله کړې وه. د علي صاحب حکومت یې نه منه او یو جنگ شوی، جنگ صفین ورته ویل کېږي، او د شام خلک حضرت علي صاحب عراقي و مدینه کې اوسېده او د مدینې منورې نه پس بیا کوفه کې اوسېده. دا نوم ځان سره یاد سات. امام ابو حنیفه رحم الله چې کوم کلي کې و دغې کې به علي صاحب اوسېده، خو دغه وخت کې امام ابو حنیفه نو پیدا شوی. ښه دا ځان سره یاد سات. علي صاحب چې په کوم وخت کې د کوفه کې اوسېده نو دغه وخت کې امام ابو حنیفه نو پیدا. د حضرت علي صاحب د وفات نه ډېره موده پس، د علي صاحب د وفات نه تقریبا 15 کاله پس، بلکې 15 کاله پس امام ابو حنیفه رحم الله پیدا شوی دی. دونه متقدمینو کې نو علي صاحب باندې شامیانو حمله کړې وه. نو خامخا چې یو سړی په چا باندې حمله وکړي نو هغه ملګري دوستان یې خو بد وایي که نه. نو د حضرت علي صاحب ملګري راولګېدل، د شامیانو بد یې وی، شامیان داسې دي، شامیان داسې دي. نو حضرت علی صاحب راولګېد وی لا تسبوا اهل الشام،
اهل الشام ته کنځل مه کوئ. ملګري ورته وایي ولې اهل الشام ته ولې کنځل نه کوو؟ دا خو زموږ دشمنان دي، موږ باندې حمله کړې ده. وی ما د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې په شام کې به همیشه 40 اولیاء ابدال وي، تر د قیامته پورې به په دې کې اولیاء او نیکان پراته راغلي وي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بل حدیث چې اهل الشام سم شو نو ټول امت په سم وي، او که اهل الشام د شام خلق خراب شو نو ټول امت په خراب وي. حدیث کې راځي چې قیامت دا ورځ به د اهل الشام دا خلق په ټول د شام علاقې ته ټولیږي، یو اور به راپورته شي اور، او دا اور به د ټولې دنیا دا خلق که کافر وي که مسلمان دا به ټول را جمع کوي د شام علاقې ته. قیامت په د شام په علاقه قایمیږي، او دا ځمکه به بیا د شام د علاقې نه اوږدیږي، نو دا ټول مخلوق په بیا په هغې کې نه راځي. حدیث کې راځي بل حدیث چې وی کله فتنې راشي نو تاسو لاړ شئ شام ته، په دمشق کې، او دمشق یو علاقه د غوطه د دمشق ته ویل کېږي، تاسو هغلته اوسئ. حدیث کې راځي بل حدیث، ناشنا ناشنا خبرې دي که نه، سړی حیران شي چې 1600 کاله مخکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي، هغه را روان دي. په شام کې یو مناره ده، منارة البیضا ورته وایي، او تصویرونه یې ټولې دنیا ته معلوم دي، منارة البیضا. او دا د شام د دمشق ښار کې داسې یو دغه دی، یو دروازه ده، او په هغه دروازه کې یو غټه مناره ده. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای، د مسلم حدیث دی چې حضرت عیسی علیه السلام را کوزیږي نو په منارة البیضا د دمشق پر را کوزیږي. هغه مناره اوس هم موجوده، سپینه مناره د عیسی علیه السلام په دې را کوزیږي. خواته یو ځای دی باب اللد ورته ویل کېږي، مقام اللد. لکه دې ته د الله پیغمبر تلم نه دی، توچ کوه دې خبرو ته، او حال دا دی زیونه ښیي. وی دجال او حضرت عیسی علیه السلام به په دې ځای کې جګړه کوي، د مدینې نه وایي، ښه د مدینې نه شام ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد نه دی تللی، او چې تللی و د 8 کالو په عمر کې تللی و، هغه هم نیمې لارې پورې تللی بیا را واپس شوی. وی باب اللد دی، په باب اللد او هغه لد ایرپورټ نه سبا د جولان نه اخوا اسرائیل جوړ کړی دی، الله یې هر څه برابر. روایاتو کې حدیث کې راځي دا بل حدیث چې په شام کې به الله تعالی د مهدي علیه السلام لپاره لښکرې بیاري، او ملحمة الکبرا ورته ویل کېږي، لوی عظیم الشان جنگ. دا به د مسلمانانو او د یهودیانو او د مسلمانانو د عیسایانو په منځ کې کېږي، او زموږ د علاقې نه دي، دې ته خراسان وایي. د خراسان نه به د تورو پټکو والا او د تورو جنډو والا خلک د مهدي علیه السلام او د عیسی علیه السلام د امداد د پاره په لښکرو کې روانېږي. واضح خبرې دي، سړی سم حیران شي، سم حیران شي چې 1600 کاله مخکې دا خبرې کې. شام هغه ځای راغلی دی چې په دې کې د حضرت بلال صاحب، د حضرت یحیی علیه السلام، د حضرت زکریا علیه السلام، یاره دونه صحابه پکې دي چې زه تاسو ته ویلی نشم چې څومره. د حضرت خالد ابن ولید صاحب اولنی جومات چې صحابه په شام کې جوړ کړی دا جامع مسجد اموي، جامع الکبیر الاموي ورته ویل کېږي. دا د بنو امیه زمانه وه، د معاویه صاحب د زمانې نه وروسته دا جومات جوړ شوی. دا جومات تقریبا زما په خیال سره دا په 70-80 کې جوړ شوی دی، لاره دې نه مخکې په 70-80 کې جوړ شوی دی. په څه کې 70-80 پیجنې، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس 80 کاله وروسته، د هجرت نه، د وفات نه، د هجرت نه. نو چې دونه زوړ جومات وي، نو چې دا 1546 وي که نه څه ویم که نه، نو 1.5 کاله تقریبا مسلمانانو په دې کې مونځونه کړي. عیسایان راغلي خو بند کړی نو، فرانسیسیان راغلي خو بند کړی نو، پیرنګیان پې تېر شوي دي، صلیبیان پې تېر شوي دي خو بند کړی نو. دا خدای قدرت دا چې په دې 1970 کې په دې باندې د یو شي حکومت راغی. د هغه شي نوم زما یاد و، ما لیدلی و، حافظ الاسد ورته ویلي. حافظ الاسد به زما ډېر سخت بدي شو ځکه دا په 2000 کې مړ شوی.
د ټولې دنیا لیدل، تاسو به هم لیدلی چې چا دې معاملو ته سوچ کو. یو شی راغی او په دې شام باندې حمله وکړه. حمله هم نه وه خو انقلاب یې راوسته، ځان یې پټ کړی چې زه شیو. او دا سنیان هم سره یو ځای شو، خو چې کال تېرېده نو دا سنیان یې ټول د خدونه لر کړه او صرف په خپله باندې د خپل قوم دې ته علویان دروز ویل کېږي. د دې خپلو شیعګانو حکومتي عهدې واخیستې او په ټول شام باندې قبضه واچوله. خلک خفه شو خو جنجال دونه نو. غټ غټ جوماتونه چې کوم هغه ټول بند کړه. او د شام خلک سنیان دي او حنفیان دي. په عربو کې یو ملک دی چې هغه حنفیان دي. ګورئ ښه، یو ملک چې د هغې اکثر آبادي حنفیان وي، دا یو ملک دی. ګورئ ښه، دا څوک دي؟ دا شامیان. مصر کې شافیان، مالکیان، حنبلیان ګډوډ دي. په عراق کې شافیان، حنبلیان، شیعګان ګډوډ دي. صرف یو ملک یا په دې کې شیعګان 3% 3% شیعګانو په 75% سنیانو حکومت کو. 3%. بیا په 2011 کې په دې کې یو انقلاب پورته شو سنیان. یاره ورور زه تاسو ته نشم ویلی خو خیر نه، ما تاسو ته بلې جمعه ویلي چې مولیان یې راجمع کړو، د مولیانو نه ګیرې ایستلې. تاسو ته مې ویلي دا ما تقریبا په 2011 کې د نورخان ما سره ناستو او په 2011 کې دا ما لیدلی چې د مولیانو نه ګیرې ایستلې. هغه بله ورځ بیا راغله. اول یې دې طرف ته خیم، بیا به یې دې خیم. ګوره دا پوجیان دي، د مولیانو دې ګیرو ته داسې لاس ور واچوي او خلاص کړي چې دا ګیرې تې وباسي. ښه ګورئ، دا د دې مولیانو نه، مولیان یې درولي دي په قطار کې او دې لاسو ته ګیرې ته ور واچوي خلاص دا ګیرې تې وباسي. په لاسو ته ګیرې وباسي. ښه ګوره دا شوړې تې وباسي. ښه ګوره ورته اینه که نه اینه. اوس یې دوی ته هم خیم، ګوره ورته. ښه دا د علماو نه د مولیانو نه ګیرې وباسي. اینه خطا کتلی، دا د مولیانو نه ګیرې وباسي. دا وړه خبره وه، دا دونه وړه خبره وه چې ته به وایې چې یا مفتي صاحب ته دا څه وایې چې دا وړه خبره وه. که ما درته ووایي چې دوی څه کول، قسم دې په الله چې پا بس یې ووایي چې اوس شام ته روانېږم، دا موږ نه دي مولیانو دا خبرې ولې پټې کړي دي؟ خو موږ نه دي پټې کړی. دا دی تاسو ولید چې ګیرې ایستلي د مولیانو. 3 قیدخانې جوړې کړې وې. په اخري قید کې به خلک زنانه نارینه بربند ساتلي، ماشومان پکې شوي دي. داسې پکې شوي دي چې ماشومان کوم ما چې تاسو ته دا جومات وي په دې کې 15 او یا کاله د سنیانو حکومت نه دی راغلی. مارت النعمان ورته ویل کېږي، هغه بالکل روان کړی. غټ غټ څو جوماتونه چې وو که نه، هغه ټول روان کړي وي، لکه غټ غټ مرکزي جوماتونه، لکه په پېښور کې یا داسې نور چې کوم اخوا غټ غټ مرکزي جومات دی ټول روان کړي. علما یې شهیدان کړي. مقبرې زمونږ د حضرت خالد ابن ولید صاحب قبر یې روان کړی. دا پرې د حجر ابن عبدي ورته وایي، ما راته ویلي اوس پرې تا قبر وباسم، د صحابي تصویر دی. حجر ابن عبدي د قبر نه ویستی او د قبر نه یې راوویست، اوس هغه لاش هم غیب راغلی دی. عمر ابن عبدالعزیز صاحب قبر یې روان کړی. او د عمر یاره خو چې دا د دنیا په سر څه ظلمونه وکړه نه دی کړي. سنیان را پاڅېدل او د دوی خلاف یې بغاوت پورته کړو. خو د رزیل سړي سره ملګرتیا همیشه د رزیل وي. حزب الله راغله او روس راغی او ایران راغی او د عراق شیعان راغله او دا سنیان یې نور هم د هغې نه زیات ووجل. دا دې ووجل که نه، د تاسو ته ویلی نه شم چې تباهي د سنیانو وکړه، خو الله تعالی کله ناکله ورځ راولي. ما تاسو ته ویلي روس هم اخته شو په یوکرین کې، حزب الله اخته شوه د اسرائیل سره. ایران مولیانو ته د خلکو وی جرنیلانو وی مزه، دا یو لوی قصه ده. وی که لاړی دې ځله او وجه دا وه چې دا ټول عوام را پاڅېدل. دې ځل چې کله لښکرکشي مجاهدینو شروع کړه دا ټول عوام را پاڅېدل. کوم ځای ته به چې مجاهدین تلو
نو عوام به دا لکه چې اوس د دې ته شل مجاهدین را رواني او دا ټول تنګې د هغه لپاره وځي ټول سوریا دې ته سوریا وي ټول شام او ټول سوریا را پاسېده زنانه ماشومان نارینه یاره مخلوق ته خدای را پاسېد او الله تعالی یو عظیم الشان فتح ورکړه او مونږ په دې فتح باندې ډېر خوشحال د دې یو څو وجوهات دي یو وجه د دې دا ده چې هغه زاړه جوماتونه کلو شو دین به اوچت شي دویمه وجه دا ده چې دوی به دا د اسرائیل راچولي دي اسرائیل پې بمبارۍ شروع کړی دې ته سوچ کوئ دوی وی دا د اسرائیل پې څه شروع کړي بمبارۍ وی بشار الاسد مې نه خرابوي او دا مې خرابوي بمبارۍ پې شروع کړی وی وایي یاره پرېږدی چې موږ دا سلطنت جوړ کړو تاسو سره به بیا ګورو دا تاسو چې څه زموږ خرابوئ دا د یو کال دی انشاءالله په یو کال کې به راوړي دې کې به انشاءالله مسلمانانو ته قوت وي دې کې به مسلمانانو ته طاقت وي دې کې به انشاءالله د مهدي علیه السلام د لښکرو دپاره د مهدي علیه السلام د قوت دپاره به انشاءالله الله تعالی لښکرې برابري او انشاءالله نشأة الثانیه به الله تعالی د اسلام قوت او طاقتاشو به انشاءالله کال پسې نه کال پس بیا نه وایم خاصه نه چې بله پیشونګي وکړم ښه ده الله دې وکړي کال پس په اینه چې تاسو به مشرق وسطا کې انشاءالله ګورئ چې مشرق وسطا کې به دا کم کسان چې بېدینه دي دا به الله تعالی غورځوي او چې کوم دیندار دي دا به الله تعالی اوچتوي لکه افغانستان د طالبان دې کې به اسرائیل الله تباه کوي یاد ساتي دې کې به سعودي د بادشاه هم الله غرقوي یاد ساتي دې کې به نمبر د ایران او د عراق هم را روان دی او د مصر هم را روان دی دا ټول عوام به راپاسي ځکه عوامو ته پته ولګېدی چې زموږ په دې بردانانو کې خیر نشته زموږ خیر د الله په دین کې او د الله په کتاب کې نه راغلی نو موږ ډېر خوشحال ما تاسو ته خو بل ورځ ونه وویلې خو چې کله اول د فتح اعلان راغی نو ما ملګرو ته وویل چې 2 رکعات نفل د الله د رضا لپاره تاسو هم انشاءالله چې کله مونځ وشي نو د دعا نه مخکې 2 رکعات نفل د شکرانې وکړئ دې ته صلات الفتح وایي دا صلات الفتح په یو نیم سل کاله کې په داسې انداز کې امت ته نه ده میلاو شوی لکه څنګه چې میلاو شو مونږ شکر وباسو د الله الله دې اوس دوی کې خیر او برکت واچوي مونږ د هر مسلمان په خوشحالي قسم په الله زمونږ د پاکستان مسلمانان الحمدلله دا خو مسلمانان دي دا د هر مسلمان په خوشحالي او د هر مسلمان په تکلیف او مصیبت باندې مونږ خفه کیږو نه الله دې اوس په شام کې خیر او برکت واچوي شرعي نظام دې پکې الله راولي جوړ دې پکې الله راولي معیشت دې پکې الله تعالی ښه کړي او کو چرته هم د اسلامي خلافت اعلان وکړو نو انشاءالله د ټولې دنیا مسلمانان به د هغې سره ملګري راغلي وي دا انشاءالله دا به د اسلام دپاره د دین دپاره د خیر خبره راغلي داسې کار چې به وشو حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به داسې څه خبره ورسېده نو خفګان به یې هم کو بېرماونه ورته ویل کېږي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا ملګري یو 2 رزیلان راله یو 2 مرداران راله ناکاره خلک و منافقان وی د الله پیغمبر مونږ ایمان راوړلی زموږ قوم ایمان راوړلی دی مونږ له یو صحابه راکړو هغه صحابه راکړه چې هغه عالمان قاریان حافظان صحابه وي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له 2 اویا د مدرسې 2 اویا طالبان او پوی طالبان چې هغه د پښتو خبره بس د دورې طالبانی پوی عالمان صحابه ورکړه 2 اویا هغه ظالمانو داسې یو کنده هغې ته یې بوتل مدینه منورې نه د 3 ورځو په مصافحت سره ډېر لرې وکړ رعل او زکوان ورته ویل کېږي هغې یو کنده وه بېرماونه داسې یو کوي غوندې نه راغلي بس ټول کافر ترې راچاپېره شو او اویا په اویا باندې ووجل سرونه یې ته پرې کړه او کوي ته یې ور واچو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خبره راغی 2 کسان پکې حضرت حبیب صاحب او 2 کسان پکې پاتې شو او نور اویا په اویا باندې شهیدان کړه سرونه یې ته پرې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الحال خو بس مونږ کمزوري خو دې ته مونږ په خپل اصطلاح کې قنوت نازله وي یو میاشت یو نیمه میاشت مسلسل خیرې د دوی لپاره وکړه چې الله یې تباه برباد دا به د سحر په مانځه کې کولې دا یاد ساتي خو چې د فتح اعلان به راغی ابو جهل چې کله مړ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړه عالمان لیکي وي د دشمن د دین د دشمن ښه وګوره
د دین د دشمن چې راته کله اعلان وشي نو ته به خیر د شکر به وماسې دا نه چې چېرته ډیران دشمن دي او یا دې سره په دکان جګړه وي او یا دې د پټو جګړې او چې ګاونډي دې مړ شو ته وایې چې یا الله شکر دې خدای دې غږ نه دا نه د دین دشمن ابو جهل چې کله مړ شو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېوته د الله سجدې وکړه خلکو ته دا ولي وي دا زما د فرعون دا زما د امت فرعون دا زما د امت څو فرعون نو د امت فرعون چې کله مړ شي نو دقه شانتې سجده کله نه کله خیر دی چې فتح الله ورکي روایاتو کې ناراضي ډیر کرته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده شکر کړی زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله سجده شکر ته مکروه وي خو زما رأی دا چې دا مکروه نه ده سنتیت قائل نه دی نور دا جواز قائل دی خو په تو قول امام یوسف محمد دا ګور دا یاد سره او بیا 2 رکعاته چې کله وکي دا د الله د شکرونو شکر دی چې الله پاک په دې غوږو کې دا خبره رااله او په دې غوږونو دا خبره ورده چې الله تعالی اسلام له فتح ورکړه الله تعالی دې ستاسو د ټولو مسلمانانو د فتح مبارک او دا دې الله تعالی د بیت المقدس ته کولاوېدو لار وګرځي اصل خبره ده اصل خبره ده شام اصل کې لګېدلې دي لکه څنګه چې موږ سره افغانستان لګېدلې دي او ایران لګېدلې دي دغه شانته شام لګېدلې د بیت المقدس نه غیر چاپیره چې څه ملکونه راغلي دي هغه ټول د امریکای جنټان دي دا اسرائیل بعد 10 کاله مخکې ختم شوی دونه مجاهدین په دې ټولې دنیا کې موجود دي دا یاد ساتئ خو چې غیر چاپیره ته څه دي که نه هغه غیر چاپیر ولا د غیر چاپیره ته لبنان دی ایران غیر چاپیره ته دی خو لبنان دی مصر دی اردن دی او شام ته په کومه بتلې په هلیکاپټر خو نشوي تللی اوس الله تعالی د شام لاره د ټول جهاد او د مجاهدینو لپاره کولو کو ته به ووینې د دنیا د ټول مجاهدین بوس کړو شو چې په دمشق په ورځي لاره کولو شو په دمشق څخه دمشق د مجاهدینو قبضه لاندې او په دمشق په ورځي او ان شاء الله الله تعالی به د لاره د بیت المقدس ته فتح د شام او د سوریا په لاره باندې وسوکي ان شاء الله دا الله نم امید دي چې الله تعالی به اوس بیت المقدس د مسلمانانو لاس ته راوړي الله دې فتح تاسو مبارک الله دې تاسو خوشاله کړي د تکلیف او مصیبت هم سره د الله تعالی په امان کې وسات د دوه جهانو خیر او برکات الله تاسو لراکي بیمارانو ته دعا کوي چې الله تعالی بیماران سره د مونږ جوړ کړي قرضدارانو ته دعا کوي چې الله تعالی قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي د چا چې جنجالونه وي فسادونه وي سره د مونږ په کورونو کې یا الله فسادات جنجالونه حسدونه بغضونه ټول د مونږ د کورونو ټول نه لرکي یا الله جوړ زمونږ په کورونو کې نواچ یا الله تعالی عالم اسلام ته هر ځای کې فتح ورکړي یا الله پاک زمونږ په دې وطن کې هم د خیر او د برکت حکمرانان راوړي چې هغه کې د وطن خیری هغه کې د قوم خیری هغه کې د خاورې خیری هغه کې د ټولو مسلمانانو خیری هغه کې د ټول عالم اسلام خیری او یو اسلامی خلافت کې الله تعالی پر ټول مسلمانانو راوړي یا الله آخرت هم خکې علوم نافعه را راکې یا الله تعالی د علوم الضارون هم په امان کې وساتي یا الله تعالی کورونو کې خیر واچي د قبر د عذاب نه په امان کې وساتي چې درځونو یا الله تعالی دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله